زمون په خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې د قرآن شریف نزول دې اشکال شوی درې درجې د قرآن د نازلېدو. یو دا ده چې د قرآن د الله د ذات نه راغلی دی لوح محفوظ ته، د الله د عرش د پاسه یوه تختې ده او هغې ته لوح محفوظ وایي. لوح تختې ته وایي او محفوظ ته وایي. د محفوظ دا مطلب دی چې په هغه تختې څه لیکلي شوي دي نو بس دا به کېږي، نو چې په هغې باندې څنګه د آدم علیه السلام د پیدایښت نه هم مخکې چې د دنیا څه کېدل او څه موجود دي او څه روان دي دا پې ټول لیکلي شوي، تقدیر پې لیکلی شوی. نو دغه شان په هغه تختې باندې ټول قرآن هم لیکلی شوی او دې ته اشاره کړې ده قرآن کریم په دې الفاظو: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ وإنه في الكتاب لدينا لعلي حكيم. الكتاب مراد ده لوح محفوظ. نو دای رومنه درجه ده چې دا د الله د ذات نه لوح محفوظ ته منتقل شوی. بیا دا کوم اسمان چې مونږ ته ښکاري دی دنیایي اسمان دی، یعنې دنیا ته نږدې دا اسمان. او حدیث کې راغلی دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د دې اسمان پورې د دې ځمکې فاصله 1500 کاله ده. نو د هغې لوح محفوظ نه بیا دا قرآن د دنیایي اسمانه پورې راوړی شوی دی په یوه شپه کې. او هغه شپې ته مونږ لیلة القدر وایو، انا انزلناه فی لیلة القدر. په دې نه ګورې دا مراد نه دی چې ګنې په دغه شپه کې دا پیغمبر علیه السلام ته نازل شوی دی، دا مقصد نه دی. ځکه چې پیغمبر علیه السلام ته خو داسې په یوه شپه کې نه نازل شوی، او کله د ورځې نازل شوی، کله د سهار، کله د ماښام، کله د شپې، کله د او زه په رمضان کې خو یوازې دی او ټول عمر باندې دېرش کاله پرې لګېږي. نو دا په دې دنیایي اسمان کې یو کوټه ده، دې اسمان کې باغ او هغې ته بیت العزت وایي. بیت العزت نو دا د اسمان دې دنیا ته راکوز شوی دی په یوه شپه کې او هغې ته لیلة القدر وایي. یو ګورې یو بله کوټه ده هغې ته البیت المعمور وایي، هغه هم اسمان کې ده. قرآن کې هغې باندې قسم خوړلی شوی دی: والطور وكتاب مسطور والسقف المرفوع والبحر المسجور والبيت المعمور. او زموږ ښکلی پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زه کله معراج ته لاړم نو بیت المعمور ته الله پاک وخېژولم، هغه ځای مې ولیده نو د هغې دروازې ته 80,000 فرشتې په روز کې دننه کېږي د عبادت لپاره. او چې کومه فرشته یو پرې ورودنده شي نو د قیامته پورې به د هغې بیا نمبر نه راځي. فرشتو دومره تعداد. نو دا البیت المعمور خو په اوم اسمان کې دی او دا بیت العزت چې دی نو دا په رومني اسمان کې دی. نو دا قرآن یې چې راکوز کړی دی نو دی د بیت العزت ته نه راکوز کړی دی او دې راکوزولو ته انزال وایي. اصطلاح کې دې ته انزال وایي. انا انزلناه في ليلة القدر او انا انزلناه في ليلة مباركة انا كنا منذرين او شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. دا ټول د دې نه مراد دی بیت العزت. او بیا د دغې کوټې نه دا قرآن د موقع مناسب راغشتلی شوی دی د جبریل په لاس باندې. الله ورته حکم کړی دی په خپل طبیعت یې راغلی او هغې د موقع مناسب
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ته نازل کړی دی، کله د شپې او کله د ورځې او کله د سهار او کله د ماښام او کله په کور کې او کله صحرا کې او کله مکه کې او کله مدینه کې. نو دقه نازلولو ته په اصطلاح کې تنزیل وایي، انزال او تنزیل. ونزلنا عليك الكتاب، دا تنزیل. دا خبره ټول زده شو، سبق لولې ده. عجب د خلکو وته د رسول کیسې خو کې د رسول کیسې او تاسو ته ځوانه ما ته طالبانو سبق وویل. دویمه خبره استاد دا کوي چې زمونږ په خپل پیغمبر باندې د ټولو نه کمه وحي چې نازله شوې ده کومه یوه یعنې لږ مقدار او د ټولو نه ډېره وحي چې نازله شوې ده نو هغه کومه یوه د ټولو نه اوږده وحي چې په یک وخت نازله شوې ده هغه سوره انعام ده. سوره انعام پوره په پوره صورت نازل شوې ده په یو ځای او ولایتونه ما ته یاد دي چې څومره ډېر شي. دا د ټولو نه طویل وحي او د ټولو نه مختصر وحي هغه کوم نه تللی دو دي، مختصر ترین الفاظ. د هغې نه مخکې به لږه شان خبره هغې پس منظر به زده کول غواړي نو هغه خبره بیا خوند کوي که نه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته دا وحي نازله شوه چې وکلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود. تاسو خوراک کوئ او څښاک کوئ په رمضان کې تر دې پورې چې تاسو ته سپین تار د تور تار په مقابله کې ښکاره شي. دا وحي به نازله نو یو عظیم صحابي و د هغه نوم عدي ابن حاتم طایي. حاتم طایي په جاهلیت کې یو سړی تېر شوی دی او ډېر زیات سخي و. خدای دې موږ کې سخاوت پیدا کړي. یو سړی و هغه ته به یې کنجوس مکیچوس وایي. یو سړي د بل نه تپوس وکړه چې د هغه ته مکیچوس ولې وایي. هغه وویل چې اصل کې دلته د دا دې وجې نه وایي چې دلته په پلو کې مچ پرېوته و. نو هغه مچ یې ترې راواخېستل، اول یې هغه مچ کوچ کړو چې د ده په وزرو پورې د ده په پښو پورې د ده په سر پورې پیل ختې کړه او ضایع کولې نه شو. چې اوس موږ دغه شی وګورو چې په روپۍ ضایع کېږي. او دا یو کتاب دی، د هغې نوم دی کتاب البخلا. هغې کې د بخیلانو قصې دي، د شومانو قصې دي پکې، عجیب عجیبه قصې دي. اشنا یو پکې دا هم ده چې زه په لار روان وم نو اوس یو ځای کې یو کټوۍ پرته ده او لاندې ورته اور بلېږي او چاپېره ورته یو شپږ تنه ناست دي او د ګنډلو تارونه یې په لاس کې نیولي دي. نو یو طرف یې د ده په لاس کې دی او بل طرف یې هغه کټوۍ کې دی. نو ما ترې راته تپوس وکړه چې دا تاسو څه کوئ چې دا کټوۍ د چاپېره کسان ناست دي او ټولو لکه د مانجې په شان تار لاس کې نیولي د مانجې خو عمل سره خو کاکور دی که نه. نو دې کې څه دي ښکته وایي دې کې غوښه هم دا پوړي مو ته ویلې دا کارونه مو ته ویلې ټول وایي دا اصل کې موږ چې کومه غوښه راوړو نو هغه مثال په طور موږ به داسې فرض کړو چې د پنځو روپو غوښه خو ورکوي نه قصاب. نو موږ د 30 روپو غوښه راوړې ده او هغه په 5 بچې باندې تقسیم کړې ده. 5 کې 30 که نه هم بچې تقسیم کړې ده. نو هر سړي د خپلې غوښې د تار تو کړی دی. ځکه چې بیا پکې سمشی ورکړو نو دا پکې خو پکېدلی دي چې زما غوښه پکې کمې وه دا کمې وه. نو مونږ کې هر یو سړي د هغه غوښې د تار تو کړی دی. نو چې دا ویشېږي نو مانجه به راکړو نو زما هغه غوښه به راوړو. وایي چې اوس ورپسې درته یو خبره وکړم او هغه دا ده چې هغه تار ورې مونږ غورځو نه ښه. هغه تار چې مونږ کوم استعمال شي
Todavía por Zoom na, kadena akakuha ko loko o kanya ko loko, unatar ba ko tinato ko jud bigil. Dani ho ja. Dako sponsita de kana. Nodi gulu apili. Detar. तो जितना वो जो माहौली जाएगी तो कभी तेरे लम्बिया नसीब शिवी हो बिया नूर वो खवाब लो उन्दा ताको उनका लो नूर माहौली जाना रखा है तो किसी राफेल ही बना रखा है नोटा अगर तेजूस मोकीचूस नोबो को लेना का ऐसे लगता है तुम लोग पे हमारी बात करना पना होता है वरना उम्मीद नहीं हो उसमें कभी ना बुकले Kaya na bukod na panawalang kasal na panawalang narasya o da juban na panawalang buzdili o da nun sujuna yakli no Adi ibn Hatim Taicho no di pe nombre pak garami o dewi ji ni akan Allah pak civeli di ce korak kawai o skak kawai taze jeta su Pintar da tortar con la di cui ne non más pintar autortar non sa visibili auro ja me ko pada me ho ni to devi sande de no ma da gandal tar da gandal tar veda me yo spin ko bara sa ne ho be to bara Apa saling kalau tahu tu berkata, jadi kalau tahu tu pemain sekarang farak, karena saya tidak kita tidak tahu kan, boleh berdoa. Tapi Allah Salam atau firman, Musliman ada inna al-alijul farak, setelah sebelum pinta atau tu karena terkendali tahu dan asmas pakai nama mana juga besar dah sahabat terakhir, mudah spiritual dah sahabat atau dah spiritual atau lain, dah mana? Kalau itu kenapa tak mana? Allah Taala berkata jadi inna kadari berkata, kalau benar di pada mana dah tu waktu turun lagi, apa balik juga? Tetapi terus tu pun kalau apa ayat dosa dengan fajr. اليوم كلكم اشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر لصباح استنكار وطهارة فمن الفجر لا تكون تسرع الى ايضا او دویم چې دې مطلب دا دی چې قرآن کې الله پاک خبره لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. كم خلق وقلوب الناس دي أو جهاد نداء أو مجاهدين يوم الآخرة. لا يرى جوز ممكن يحتاج يقول مجاهد جوز النبي. أو يوم الجهاد تدري يوم ميدان النبي. وعبد الله بن أم مكتوم فتوقف كل ما دون الصلاة. ما رأوا تبين إذا ما كان كذي لو كتب ما دون فمن يقولون إذا ما سوى جهاد فردوا بالرسول. وتدور تدور كذا يوم مشهور صحابي زيد بن ثابت. Aku ini jemaah betul berarti kepada mereka betul turun. Allah kasar di bawah turun. Allah lalu betul nak buat jalan itu mahu di kerana betul macam. Kalau jika kita orang yang dia kadang sudah lebih formal itu sudah terlihat. Jika ada yang apa ini, ayat kita betul lagi. أو هذا غير مقبل يعني مجاهدين أو مذكور الناس الأكثر ورابرنا غير خبر المجاهدين وغير كده ومذكور الناس أما خلقته تكون هو
نشتغل في الحكومة، لو أنا ما عرفتش ليه كده، حاجات